بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستانو، په دې هیله یم چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. نن موږ تاسو یو نوی پروګرام، یو نوی سافټویر شروع کوو چې دغه سافټویر ته السټریټور ویل کیږي او دا هم د ګرافیک ډیزاین دپاره استعمالیږي. موږ تاسو په تیرو کلاسونو کې او په تیرو درسونو کې چې د فوټوشاپ چې دی په ټوله کې د فوټو یا د عکسونو د ایډیټ دپاره موږ تاسو یوز کوو، استعمالوو یې. کله هم چې موږ تاسو غواړو عکسونه ډیزاین کړو یا هم کوم فایل ډیزاین کړو، یوې خبرې ته ستاسو پام واوسېږي چې فوټوشاپ کې یوازې عکسونه موږ نشو ډیزاین کولی. که ځینې اسناد موږ سره واوسېږي او په هغه اسنادو کې ایډیټ کول موږ وغواړو، دا کار هم موږ ډېر په ښه شکل باندې په های کوالټي سره په فوټوشاپ کې ترسره کولی شو. یعنې تاسو کولی شئ چې فوټوشاپ هم د عکسونو د ایډیټ دپاره استعمال کړئ او هم د ځینې ډاکومنټس د ایډیټ دپاره استعمال کړئ. خو که چېرته تاسې غواړئ چې یو ډیزاین ګرافیکي کار ترسره کړئ، نو دا کار هم تاسې کولی شئ فوټوشاپ کې وکړئ. ولې سخت دی؟ د دې په خاطر چې تاسې نور ګرافیکي کارونه لکه یو پوسټر تاسې ډیزاین کوئ، یو ویزیټینګ کارت تاسې ډیزاین کوئ، ځینې نور ګرافیک ډیزاین مربوط کارونه ترسره کوئ، تاسې سوشل میډیا مارکیټینګ دپاره تاسې ځینې ډیزاینونه کوئ. نو دا په فوټوشاپ کې کېږي. ډېر سخت دی. د دې لپاره چې تاسې په اسانه دغه کار وکولی شئ، نو بیا ایډوب کمپنۍ السټریټور سافټویر یې جوړ کړی چې دې کې تاسې ډېر په اسانۍ کولی شئ چې ډیزاینونه وکړئ. مثلا که تاسو چېرته په فوټوشاپ کې یو ډیزاین کوئ، نو هغه به 1 ساعت وخت نیسي، خو که چېرته په السټریټور کې تاسې ډیزاین کوئ، نو دا تاسو څخه 20 دقیقې یا 10 دقیقې وخت نیسي. یعنې دا تاسو ته ډېر کار یې اسانه کړی ده. تاسو کولی شئ چې لیټسټ ورژن د السټریټور ځان ته څنګه کوئ انسټال کړئ. ما سره 2023 ورژن انسټال دی او د همدې څخه استفاده کوم. ما ټاسک بار کې ځان ته تیار پین کړی دی. دغه ای آی چې دی او دغه آیکن دی او دی هم همغه ابریویژن یا مخفف دی د السټریټور. زه په دغه پروګرام باندې کلیک کوم تر څو ما سره دغه پروګرام خلاص شي. لږ ورته منتظر پاتې کېږم تر څو موږ سره د السټریټور پروګرام ویلکمینګ سکرین اوپن شي او وښودل شي. ګورئ دوستانو، ما سره اوپن شو. کله هم چې موږ تاسو ته دغه لومړی سکرین راځي، دغې ته ویلکم سکرین ویل کېږي. دا موږ سره مینو بار ده او همدا ډول دلته ځینې کمانډونه او ځینې کارونه دي چې موږ تاسو ترسره کولی شو. لومړی خو موږ ته ویل سټارټ ا نیو فایل فرست. صحیح دی که نه وایي؟ که چېرته یو فایل غواړې ځان ته ډیزاین کړي، نو دلته تیار ځینې سایزونه شته دي. i4 سایز دې پکار ده، پوسټ کارډ سایز دې پکار ده، نور سایزونه آیفون ایکس ده، مختلف سایزونه دي. که مور پریسټس باندې کلیک وکړو، نو دا موږ سره دغه ډول یو بل کوچنی ډسپلی راکوي او په دې کې هم مختلف سایزونه دي. زه دا کلوز کوم. هر سایز چې ستاسو پکار وي له دې څخه فرست کولی شئ چې ځان ته اوپن کړئ. خو د دې تر څنګ که چېرته تاسې راشئ کریټ نیو باندې کلیک وکړئ، نو بیا هم تاسو ته همدغه وینډو خلاصیږي. په دې کې تاسو کولی شئ چې هر یو سایز ستاسو پکار اوپن یې کړئ. زه دا بیا هم کلوز کوم. که چېرته زه فایل ته راشم او د فایل څخه وروسته نیو ته راشم، دلته زه اوپن کړم، بیا هم موږ سره همدغه وینډو خلاصیږي چې موږ تاسو کولی شو ورڅخه استفاده وکړو. که چېرته زه اوپن ته راشم، دا خو تاسو ته معلومه ده که موږ سره د السټریټور کوم فایل اوسېږي په کمپیوټر کې، نو هماغه موږ سره څنګه کوي، کولی شو چې لوکیشن ته یې لاړ شو او ځان سره یې اوپن کړو. زه راځم کریټ نیو ته. کله هم چې کریټ نیو ته راغلم، ما ته دغه وینډو چې کوم خلاصیږي، دا هماغه وینډو دی یا کټ مټ هغه ډول وینډو ده کوم چې موږ تاسو په فوټوشاپ کې ویلی وو. ریسنټ په دې معنا باندې دی کوم یو سایزونه چې ما ریسنټلی یوز کړي دي، هغه ټول سایزونه موږ سره دلته راغلي دي. ګورئ 400 په 400 پوینټس کې ما یو سایز جوړ کړی او همدا ډول 300 په 300 کې مختلف سایزونه دي چې کوم ما یوز کړي هغه ټول ما سره ریسنټ کې راغلي دي. یعنې دلته چې زه کوم سیټینګ کوم، کوم سایز جوړوم او اوپن کوم، هغه بیا موږ سره ریسنټ کې راځي. بل موږ سره سیف ده. کله چې زه دلته ریسنټ ته راشم او دلته یو سایز فرض مثال ورکړم او بیا نوم ورته ورکړم، هغه ځان سره سیف کړم، نو هغه بیا موږ سره سیف کې راځي. د سیف ګټه دا ده چې کوم سایز کې چې تاسې معمولا ډېر زیات ډیزاین کوئ، یو سایز چې ډېر زیات استعمالوئ، هغه ځان سره دلته راشي سیټینګ یې یو وار وکړئ، ځان سره یې سیف کړئ، بیا بار بار دې ته ضرورت نشته چې تاسې له دې ځایه سیټینګ وکړئ او برابر یې کړئ سایز. هغه به تیار تاسې سره سیف وي، کلیک یې وکړئ، تاسې ته اوپن کوئ. که چېرته دوستانو زه موبایل برخې ته راشم، د مختلفو موبایلونو مربوط سایزونه موږ سره دلته څنګه دي شته دي. هر یو باندې چې کلیک کوئ، تاسې ګورئ زه کلیک کوم، دا ما سره انتخاب شو کریټ کوم د دغه آیفون 7 آیفون 6 او آیفون 8 دپاره کوم سایز چې دی، دغه سایز دی، دی موږ ته راکړه. اوس په دې کې کولی شو موږ تاسې ډیزاین وکړو. زه دا څنګه کوم، دا زه بېرته کلوز کوم، دا زما په کار نه ده.
دوباره راځم کریټ نیو ته. یعنې د آیفون د موبایل هر ډول موبایل چې تاسې وغواړئ دلته اکثریت موبایلونو سایزونه شته دي، که نو بیا د دې سټنګ څخه یې خپله جوړولی شي. که چېرته کوم ویب پیج ډیزاین کول تاسې غواړئ نو دلته یې سایزونه موږ سره شته دي. که د پرنټ مربوط سایزونه غواړئ لیټر د آی4 ده او لیګل ده او آی3 ده او B4 او B5 دا ټول ورقې سایزونه دلته شته دي. که چېرته د فلم دپاره تاسې کوم ډیزاین کول غواړئ نو دغه د فلم مربوط ټول سایزونه دلته موږ سره شته. همدا ډول آرټ اینډ السټریشن مربوط چې کوم سایزونه دي هغه هم موږ سره دلته شته دي. نو دا موږ ته یو سهولت ده. دې ته به ضرورت نه وي چې موږ ته یو سایز پکار وي، موږ فرض کړه چټ جي پي ټي نه پوښتنه وکړو یا ګوګل کې سرچ وکړو موږ هغه سایز ځان ته پیدا کړو. تیار بای ډیفالټ دغه سایزونه ایډوب کمپنۍ جوړ کړي او موږ ته یې ښودي دي چې موږ په اسانۍ وکولی شو ورځنې استفاده وکړو. خو فرض کړه داسې یو سایز راغی چې په دغه ریسنټ کې په سیف په موبایل او ویب او پرنټ یعنې مختلف دغه کم یو برخې چې موږ ته بای ډیفالټ جوړ کړي دا سایز په دې یو کې هم نشته. ضرورت ده چې په کسټم شکل باندې موږ ځان ته خپل یو سایز جوړ کړو. نو د دې لپاره بیا موږ سره دا سهولت شته. ګورئ دلته پریسیټ ډیټایلز کې موږ تاسو سایز ورکوو هماغه سایز ځان ته جوړوو. فرض کړه لومړی وایي چې کوم سایز ته جوړی هغې نوم ورکړه. نوم به زه ورته فرض کړه ورکړمه چې پوسټر به ورته ورکړمه، سمپل یو نوم مې ورته ورکړه پوسټر. ښه د دې سایز دې وایي څومره واوسېږي؟ زه وایم یار د دې سایز دې موږ سره 400 واوسېږي. 400 څه شی ګورې دلته موږ سره دا مینو د پکسل واوسېږي، دا 465 واوسېږي. زه ورته 5 انتخابوم. صحیح ده. کله مې چې 5 ورته انتخاب کړه دا 5 ته وړي. که چېرته پکسل ورته انتخاب کړو پکسل باندې هغه عدد موږ ته ښایي. دا موږ سره فرض مثال 500 بیګو ځکه 5 چې دی موږ سره لږ ځای د پکسل په اندازه باندې چې دی دا 5 ډېر ځای نیسي. نو دا هم زه ورته 500 انتخابوم. دلته اورینټیشن ده دوستانو. هیډ او ویډ دواړه اندازه ما ورته ویل چې د 5 په اندازه باندې دغه ماته راوړه. که چېرته زه دا پکسلز ته واړوم ګورې دا 500 ده دوستانو. دا موږ سره اوس هم 500 دی. که چېرته زه درته راشم 5 ته بیا هم موږ سره 5 ده. صحیح دی. دې کې کوم تغییر نه دی. دې کې کوم خاص تغییر نشته. فقط پکسل ده او 5 ده. هر یو چې ستاسې په کار وي معمولا 5 کې کار وکړي دا بهتره ده. اورینټیشن دی دغه کوم اورینټیشن کې غواړئ پورټریټ که لینډسکیپ. بل موږ سره آرټ بورډز ده. آرټ بورډز موږ فوټوشاپ کې هم پې کار کړی انشاءالله به په دې هماغه د فوټوشاپ آرټ بورډ دا یوه خبره ده چې تاسې په یو وخت کې 2-3 آرټ بورډ اوپن کولی شئ او 2-3 ډیزاینو باندې یو وخت کې کار کولی شئ. نو دا هماغه آرټ بورډ ده خو بیا هم په دې باندې انشاءالله راتلونکي درسونو کې به تشریح ورکوم. بل موږ سره دلته د بلیډ په نوم باندې اپشنونه دي ټاپ او باټم رایټ او لیفټ. دوستانو کوم سایز چې زه جوړوم د دې چار چاپیره یو ستره خط ایجادیږي لکه مارجنز موږ ته ایجادوي. فرض کړه زه ورته وایم د 10 په اندازه باندې مارجن زه ورته ورکوم. چې کله دلته کلیک وکړم ټولو ته خپله 10 ور اضافه کېږي ځکه چې دا دلته لینک دی. که دلته کلیک وکړم لینک نه ووته. که زه اوس دلته راشم دا ورته 20 انتخاب کړم او دلته کلیک وکړم ګورئ یوازې دا 20 شو نو ټول 10 دي موږ سره. دا ولې؟ ځکه چې دلته ما ورته دا لینک ختم کړی. که دلته کلیک وکړم لینک بېرته ور اضافه کړم ټولو ته 20 کېږي. چې اوله خانه هر څو ټول ته هماغه اضافه کېږي. دا په دې بل موږ سره دلته کالر ده. موږ 2 ډوله کالرونه لرو ډیزاین دپاره چې استعمالېږي. یو RGB دی چې موږ تاسې د سکرین دپاره چې کوم ډیزاینونه موږ کوو هغه RGB موږ تاسې یوز کوو. که د پرنټ دپاره کوم ډیزاین کوو هغه CMYK انتخابوو. فرض کړه تر دې ځایه ما دغه سیټینګ وکړه. اوس له دې وروسته راځم څنګه کوم دا ځان سره زه کریټ کومه. چې کله مې کریټ باندې کلیک وکړو ګورو دوستانو ما سره همدغه سایز چې په کوم سیټینګ باندې ما جوړ کړ هغه ما سره اضافه شو. دا ګورئ سور خط مارجن هم ورسره اچول شوی ده. په دغه شکل باندې موږ تاسې کولی شو چې یو سایز ځان ته اجسټ کړو، یو سایز ځان ته سیټ کړو او د هغې څخه وروسته بیا د دې کمانډونو نه په استفادې د دې مینوګانو نه په استفادې په دې کې څه وکړو ډیزاینونه ترسره کړو. دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس. سبا انشاءالله پر باقي موضوعاتو باندې خبرې کوو. د اوس دپاره همدومره درس کافي دی ځکه چې کله هم چې تاسې دا انسټال کړه د انسټالیشن څخه وروسته تاسې دغه ابتدایي خبرې پکې زده کوئ. اوس دپاره 2023 ورژن چې کوم ما انسټال کړی یم دا انسټال کړئ دا بهتره ورژن ده او له دې څخه پورته ورژنونه که راغلی واوسي نو طبیعي خبره ده. هر کال کې چې کوم یو ورژن راځي هغې کې فسیلیټیانې او سهولتونه زیات شوي اوسېږي.
نو څومره اپډیټ ورژن چې تاسو استعمال کوئ بهتره خبره ده. خو دا ما سره 2023 کال ورژن ده او تقریبا دا هم اپډیټ ده. نو کولی شئ چې همدا انسټال کړئ او درسونه په ترتیب سره مخته یوسئ. انشاءالله تاسې به په دې کې ډېر په اسانۍ سره ډېر په های کوالټي ډیزاینونه ترسره